لاسونه یو کوي یو بل ته له سره تیر شئ نړۍ حیرانه کوي د یو بل تر شا ودرېږئ او هر غم ته وژاړئ په زړه کې ورته صبر وکئ د خپل وطن دښمن د ښه په خندا ودرېږئ او دا د ښځو حق ورکئ یو ښه غوندې رهبر وټاکئ له ننګه ډک له غیرت ډک داسې یو سر وټاکئ د هر یو کاڼي د هر بوټي په ارزښت پوه شئ لږ څه درانه شئ پښتانه شئ په درنښت پوه شئ او دا د بیرغ معامله پرېږدئ او ښوونځي پرانیزئ چېرته یو نوی اختراع وکئ وطن جوړ کئ سپک نظر مه کوئ هر خوا ته ښه درانه وګورئ تاجک ازبک او هزاره او پښتانه وګورئ دا ځل د تخم اخیستلو کې لږ پام وکړئ هم د اوبو په ورکولو کې لږ پام وکړئ داسې یو ګل وکرئ بوی تر جهانه لاړ شي تر هندوستان او پاکستان تر ایرانه لاړ شي فصل که دا ځلي خراب شو یا باران ویوړو نو پوه په دې شئ چې مونوم ښه شرمنده په ټول جهان ویوړو نه به تاریخ د احمدشاه او میرویس خان یاد کې څوک نه به تاریخ د امان خان او خوشحال خان یاد کې څوک او دا به نه وی ما په زور ګټلې زما ده دا به نه وی ما په زور ګټلې زما ده یو بلا پسې تر شا بله بلا ده ښه پوهېږې تجارت سوداګري ده دا به نه وی ما په زور ګټلې زما ده یو بلا پسې تر شا بله بلا ده ښه پوهېږې تجارت سوداګري ده ښه پوهېږې په یو بل باندې سودا ده او نن که تا میدان ګټلی د جګړې دی آرام نه دی حتما بل یو درپسې دی ستا خادي او آبادي زغملی نه شي ستا سپېڅلې ازادي زغملی نه شي دښمن نه دی د هر څه دی تابعدار دی هر څوک حق غواړي د خپل حق طلبدار دی دا مو بیا څه په بیرغ جوړ کړی شور دی د تا سپین دی او د ده شین دی او زما تور دی خدای ته وګورئ راویښ شئ افغانانو په همدې خبرو موږ وران کړی کور دی زموږ په سر څوک ملامت په دنیا نشته په خپل لاس مو اچولی ځان ته اور دی چې د دین خدمت یې کړی پاتې نه دی چا چې کړی نو حتما پرې پورې تور دی تر خپل وس پورې دلته ظلم کړی د چا لاس ته چې ولیدلی یو څه زور دی نور به څه د صداقت پوښتنه وکړي چې خوړلی په سر غشی له ورور دی دا ښکلی ښار او دا تک شین کلی مې ولې شړ شو دا سور او سپین مخ مې د خدای دپاره ولې خړ شو له دنیا مخکې بیچاره په وینو سرو ککړ شو د مور په خېټه کې ماشوم د بم له غږه مړ شو دا ښکلی ښار او دا تک شین کلی مې ولې شړ شو دا سور او سپین مخ مې د خدای دپاره ولې خړ شو له دنیا مخکې بیچاره په وینو سرو ککړ شو د مور په خېټه کې ماشوم د بم له غږه مړ شو ستا دسترخوان کې داسې څه خوند دی چې نه مړېږي دا مېلمانه چې راځي څنګه یې بېرته زړه نه کېږي کابله ته څنګه کافر یې په وژلو د خل نه مړېږي کابله ته څنګه کافر یې چې جهاد در کې خلاصی نه موندي بیا دې په سپین وجود د عصري وینې بهېږي ولې بیا د سینه سوری د بیا چا په زړګي ویشته یې داسې تا څه کړي چې څوک دې په آرام نه پرېږدي پر تا یې نه سلیږي تا په خپل مقام نه پرېږدي له تا نه څه غواړي بیا تا باندې بیا څه کوي دوی دا شرمېدلي یا ځورېدلي پر شا تللي زړه یې د بیا راشي بیا د غرمې په نوم راځي دلته کې شپې غواړي بیا مې قندار ننګرهار مزار کې دوی اډې غواړي دا خیال د خوب کې نه کوي دا فکر د هېڅ نه کوي هغه اوس نشته چې قفسو کې چرګان جنګول هغه اوس نشته چې خپل منځ کې افغانان جنګول په منډه منډه ستړي ستړي تر خپل کوره تلي نه خی نه ده پاتې دې ځای نه مختوره تلي نه خی نه ده پاتې دې ځای نه مختوره تلي یو نن یو دوه بیتې دي استاده چې هسې وایو یوم الدین یو کلمه یوم دولت دی یوم الدین یو کلمه یوم دولت دی هسې وایو جمهوریت دی امارت دی بس په دغه سره بیل یو ګنهګار یو تا د ده کړی صفت ما یې غیبت دی اختلاف مو خپلمنځي ځان کې راوستی اختلاف مو خپلمنځي ځان کې راوستی دا مخپله ناپوهي او جاهلیت دی د شیطان د وسوسو د زور د لاسه چې جوړیږو نه همدغه علت د احسان من صاحب شرافت که شرافت خپل را معلوم کړو بیا ته ګوره صداقت هم صداقت